دې آیات کې الله تعالی د هغه کسانو د خوی او د خصلت بیان کړی دی چې کوم کسان د انبیاء د صحابه د تابعینو د تبع تابعینو یا داسې نور نیکان او هغوی د دین د کوشش لپاره خپل سعی او خپل کوشش کوي او د دین په کوشش کې او په سعی کې د دوی څه مشکلات راشي نو د هغه مشکلاتو متعلق په دوی صبر کوي. حضور صلی الله علیه وسلم بیت الله ته داسې ډډه والي وناستو ځکه د بیت الله سوري هغه وخت کې خو رشونه نو د بیت الله د عمارت چې کوم د جماعت ته یا وړې برنډې وي هغه زمانه کې هم نه وي کورونه بیت الله او د بیت الله نه غیر چاپېره کورونه راغلي او عربو کې خاص کر په مکه کې خو بوټي نو سوري نو چې سوري نو د خلکو به د خپلو کورونو چې کوم ورونو یا د خپلو کورونو چې کوم دیوالونو هغه دیوالونو سوري ته به ناستو نو حضور صلی الله علیه وسلم د دیوال سوري د بیت الله ته داسې ناستو او په دې کې حضرت بلال صاحب راغی خلکو له ډېر سخت تکلیف ورکړی. د اوله زمانه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېره زیاته مشکلات راغلي وه ځکه یو خو ملګري ډېر کم راغلي بل هغه ملګري هم داسې ملګري چې د انبیاء اولنی ملګري دا همیشه ځان سره یاد ساته دا غریبانان وي. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خط ولیکو هرقل بادشاه ورته ویل کېږي او د اسلام دعوت یې وله ورک. ابو سفیان هغلته تللی و شام ته د بخاري حدیث دی نو د هغه نه سوالونه کول او د هغه نه جوابونه کول د ابو سفیان نه نو ورته وایي څوک یې ملګري دي واپس ترې نه ځي وي نه چې څوک راشي او ایمان په اخلاص سره صحابه راوړي هغه بیا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیر سایه او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نورانیت ته سایه د لاندې همیشه موجود راغلی وي. وی جنگونه کوي یو کله ناکله مونږ جنګ کوو هغوی هم کوي کله هغوی وګټي کله مونږ وګټو. وی نسب یې څه دی وی نسب کې په ټول عربو کې د ټولو نه اعلی نسب دی. وی څه وی دا وی چې مونځ کوئ او دس کوئ زکات ورکوئ زنا مه کوئ دا کارونه بد کار مه کوئ قتل مه کوئ ډاکې مه کوئ. وی ملګري غریبانان دي که ملګري مالداران دي وی ملګري ټول غریبانان راغلي دي. بیا د یو جواب ورکوي او د یو په جواب کې بیا او مقه کافر بادشاه وی چې وکذالک الرسل دقه شانتې انبیا راغلي د دوی ابتدایي ملګري همیشه غریبانان. نو حضور صلی الله علیه وسلم ملګري څوک و بلال صاحب بلال په خپل یو غلام راغلی نو چې یو سړی په خپل پیر صاحب د چا په کوټه کې پروت دی مونږ ورته ټول خلک کوټه سره وي کوټه سره پېژنئ چې نه جایداد وي او نه مال وي او نه څه په کوټه کې پروت وي د بل چا نه هغه به د نواب او د جاګیردار او د خان سره څه مقابله وکړي شیرجان دی چې مقابله کولی شي. زموږ په علاقې کې خو مولا د الله په فضل باندې چېرته د کوټې خاوند نه وي خفه کېږم مولا چېرته چې تاسو یې ساتئ نو هر جومات سره یو کوټه جوړه کړي هلکه وي دا د مولا کوټه ده مولا به په دې کې نه اوسي نو مولا یا جره وي یا ورسره بچي وي نو چې بچي نو د دې جومات سره ورکوټ یو کور وي. دا خصوص تور استاد الحمدلله حضرت مولانا احسان صاحب الحمدلله مالدار شو بچي دی مالدار شو شکر وباسه دې ته دواګانې هم کوه ګورې ښه دا خو مونږ غریبانان وګورې استاد جي مونږ غریبانان. حضرت سراج الحق صاحب بس الله دې خیر کړي زه چې داسې کله قصې پیسې وګورم کاش چې هغه جام دی هسې زما ذهن کې راشي کاش چې هغه جام دی. نو دا خو مولیان علما غریبانان ملګري غریبانان. نو بلال صاحب راغی د الله پیغمبر دا خو ډېر مشکلات دي دا به څه چل کوو خلک هم بخي خلک هم ټکوي خلک راته خبرې کوي بې عزتۍ هم کوي
او یو ډېر ښکلي الفاظ یې ووی وایي بد دعا ورته وکړه که نه چې الله پاک یې تباه برباد کړي چې الله پاک دا خلک تباه حضور صلی الله علیه وسلم وایي نه تاسو باندې هغه تکالیف نه دي راغلي کم تکالیف چې په پیغمبرانو او په د هغوی په ملګرو باندې راغلي وو داسې تکالیف په تاسو نه دي راغلي نو تکلیف په راځي تکلیف په پیر صاحب راځي د دنیا په معاملاتو کې به هم راځي د آخرت په معاملاتو کې به هم راځي خو چې تکلیف راشي که نه نو هغې ته به سړی زړه تنګوي نه صبر به کوي تکلیف چې راشي نو زړه به پیر شبیر بابا نه تنګي که په تکلیف باندې سړي د دنیا او د آخرت پرېښودی نو یقین وکړه چې مونږ به 20 کاله مخکې پرېښودلی وي خو تکلیف چې راشي نو تاسو به په هغې باندې صبر کوئ یو ناکاره باچا دی اگر چې باچا سره سړي زوی نه دی راغلی مونږ ورته امیر تیمور وي او ستاسو د اسکولیانو یو سبق ته وي ټرای اګین امیر تیمور باچا په یو قلعه باندې حمله وکړه یو ځل یې پې حمله وکړه پته نه شوه بل بیا پې حمله وکړه پته نه شوه بیا پې حمله وشوه پته نه شوه بیا مې سوی یاره دا د خدای بیخ وباسي زمونږ پښتانه هم چې یو کار نشي کولی وي اچا نوي سپي ډوډۍ یوړه زه د الله پروا ده زما د نیا پروا ده نو تاسو نوم چې سپي ډوډۍ یوشي نو بس بیا د چا په نوم خیرات کې نو پته یې نه شوه کولی نو چې نه شوی کولی یاره پرېږده بس دې کې به د بزرګانو دغه نه وي راغلی مرضي نه وي راغلی دې کې به د الله مرضي نه وي راغلی داسې ناستو خواته یو میږي و هغه داسې په یو دیوال باندې خطه یو ځل وخته راپاس اوچت شو بیا وخته بیا راغورځېد یاره چې ده څونه حملې کړې وم دقه هم کره ته وخته او راغورځېد په آخري ځل باندې وخته دا اشاره وه دې ته چې مشکل تکلیف به راځي خو یو خو دا دی چې سوال به د الله نه کوو چې مشکل او تکلیف سره به ګورو د مالونو او د دولتونو خو چې الله سر ته خیر پېښ کړي اصلي خبره به چې زندگی وي تکلیف زندگی وي صحت وي فراغت وي نو تکلیف به راشي خو په تکلیف باندې به انشاءالله صبر کوو چې صبر کېږي په تکلیف باندې دماغ به ټینشن به په دماغو نه راولو هسې نه چې په دماغو سره راولي پیر صاحب ټینشن راولي د پیر صاحب مبارک خو خامخا چې په دماغو د ټینشن را نشي د دنیاوي امورو د وجې د آخرت ټینشن خیر د دې نه هم نه منې کوم ځکه چې زه په کوم ممبر ناست یم د هغې نه زه تاسو فلحال د آخرت ته ټینشن نه منې کوم د آخرت چې څونه ټینشن راولې نو راول هم داسې به نه کې یو ملا صاحب ما ته تېر هفته راغی ریشا زما دلته جوړ ته نه ریشا سلیمان وکړو سلمان بس وی مراقبه کوم خو په دغه دی که نه سلیمان وسته وی مراقبه کوم خو بس په مراقبه کې دا کله ناکله ویم چې به دا روح رانه ووته او بس مړ کېږم ما وی ګزاره کوه دا به یې ته وایي که تا راته ویلو که نه بل چا راته ویلو ښه خو دماغي ټینشن کله ناکله په انسان باندې نه راشي نو د آخرت دماغي ټینشن خیر دی چې سړی د الله نه یریږي سړی د خپل آخرت خیال وساتي د هغې نه نه منې کوم دا چې څونه کوی پیر صاحب هغه کوی دې سره په انسان کې خوف راځي د الله نه یره راځي د الله نه خو په دنیاوي امورو به خیر ډېر ټینشن په دماغو کې اسلم خانه نه راولي یو ځل حضرت بلال صاحب راغی د لنګر سامان مامان ختم شوی د بلال صاحب کار د لنګر کار راغلی زمونږ هم چې د لنګر سامان ختم شي نو رضوان ماما یا شبیر هم په غوږ کې پسه پسه شروع کړي د لنګر سامان ختم شوی بلال صاحب راغی د الله پیغمبره میلمانه راغلي دي د حوازن قبیلې او څه د خوراک نشته او داسې لږې غونتې دي که چېرته بالفرض نیم څه دله ورکو نیم یې داسې وساتو که نور څوک راغلي وی انفق یا انفق یا بلال ولا تخش من ذي العرش اقلال بلال صاحب چې سی بس هغه خپل لنګر کې تقسیم کا او بیا به سره ګورو چې څه کېږي هغه به کېږي او دا زما خپل هم تجربه شوې ده ګوره یاد ساتئ او د بزرګانو تجربې شوي حضرت بابا فرید صاحب یو ډېر لوی ولی الله دی او مونږ چې د هغوی د خیر او د برکت نومونه الو نو مونږ ته الله فایده راکړي د بابا فرید صاحب په دې سلسله کې اول ډېر زیات فقر راغلی څه راغلی فقر غریبتیا ته ویل کېږي
دا فقر حضرت نظام الدین اولیاء صاحب ته هم لاړ او دغه فقر دا جنریټر کولو کې چې را پکې کولو شي کنه نه دا د یو پی ایس را په جنریټر کولو کې نه بس جنریټر وکولو دا فقر حضرت بابا فرید صاحب نه حضرت نظام الدین اولیاء صاحب ته هم لاړ او دا فقر حضرت صابر احمد کلیری صاحب ته هم لاړ او د نظام الدین اولیاء رحم الله لنګر په الحال په اول ورځو کې داسې اعلی لنګر نور یو ملنګ غونتی راغی جنریټر ورشه ولګوه وقاص یو ملنګ غونتی راغی او طالبان او قاریانو او په خانقاه کې داسې کټوۍ پرته وه هغه پخېده یو قلندر راغی قلندر وایي سره خوراک ته سره شته مولیانو طالبانو ویره د خوراک خو څه نشته خو بس دا کټوۍ را پخېږي ګورو به وي تاسو لږ را دې خوا کې چې زه خو یې وخورم کټوۍ ورته را دې خوا کړه هغه د نر زوی پکې زرین خانه بس د نر زوی پکې ګرم کټوۍ کې لاس وردنک سبحان الله ما ته چا وایي چې تم په تیلو کې وي کله نه کله لاس وردنک د دې دنیا د اور مار نشي دی ما ته ګلستان جوی وي زرین ناستو دې نه خبر یې د دې زرین متعلق وي ګلستان جی راته وي د ګلستان جی وي او تیل دغه تیل څه وي وته ګرم شوی خور کېدلی تیل او زرین پکې ګوتې وردن نه نو خیر دې گزاره کوم زرین کا کنا سینه چې ګور خو زمونږ پتا یقین دی ان شاء الله چې تا اور نسیږي ښا تا دواله سیول شریف کې دې لاندې اور د دې ګونو لاندې اور کې ذکر د الله کړ الله کړه دې ښه تصویر خو مقصد مې دا دی چې کله نا کله داسې کېږي کله نا کله ښه دې کله نا کله ته سوچ کوې ښه احیانا کله نا کله داسې کېږي اوس چې کله نا کله داسې کېږي نو بس قلندر ورغی او بس ملنګ ورغی دې کټوۍ کې لاس ورکړو دا کټوۍ بیا دې ځمکې له راوویست نو ګورئ تاسو باندې چې مونږ لنګر وخورو او تاسو بیا روانېږئ صحیح ده او هغه کاسې له لټه ورکې نو سړی به درته دوا کوي که خیرې به درته کوي چې د کلینټن بچیا تا باندې خو مونږ په لنګر کې خوراک وکړو او ته لاړې هغه کاسې له دې ملته ورکړه نو هغه د نر زوی راواغسته او کټوۍ اوچته کړو غړه شو چې راویې غورځول مولیان هم حق د خیران شو چې اوس پسې چل کېږي حیران شو خلک چې اوس پسې چل کېږي هغه وي ورشه بابا صاحب ته وایي نظام الدین اولیاء صاحب ته وایي دا وایي داسې ورشه نظام الدین اولیاء صاحب بابا صاحب ته ووایي نظام الدین اولیاء صاحب ته ووایي چې الله تعالی بابا فرید دله د باطن خیر او برکت درکړی او ما دله د ظاهر خیر او برکت درک نو کله نا کله الله تعالی تکلیف مصیبت ته چې راشي بیا هم الله تعالی کله نا کله هغه تکلیف او مصیبت لرکوي آیات چې مې کله وایي که نه د آیات کې الله تعالی فرمایي ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکة الا تخافوا ولا تحزنوا تکلیف پراشي مصیبت پراشي خو د الله د رضا لپاره به دغه تکلیف او مصیبت که د دین او که د دنیا وي خو صبر به په دې باندې کوي نو تاله به الله پاک بیا په دې صبر باندې انشاءالله اجر درکړي الله پاک ته رحم وکړي کرم دی الله تعالی وکړي او د تکالیف او مصیبتونو نه دی الله تاسو مونږ زمونږ ملګري دوستان دی الله تعالی د هر قسمه تکالیفونه او د هر قسمه مصیبتونو دی الله تعالی په شرک باندې په امان کې وسه هر قسمه تکالیف او مصیبتونه چې دا دی الله تعالی زمونږ نه او زمونږ د ملګرو دوستانو نه ښه په اخلاص سره د الله تعالی دې ته مونږ هم پیر صاحب وساتي او ملګري دوستان دې وساتي او تاسو ټول جمع دي الله تعالی د تکلیف او د مصیبت نه په امان کې نه وساتي حدیث میں وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای خیر الکلام ما قل ودل بهترین خبرې سره غلي چې هغه لګي وي او د کار وي او سړی په عمل وکړي درې خبرې ښه لګي وي د کار وي او سړی په عمل وکړي اوس که زه تاسو ته ډېر زیات تقریر وکړم که نه او تاسو په هغې باندې عمل ونه کړئ او څه پیدا ترې نه وانه لرئ نو هېڅ پیدا تاسو ته نه درکړي حضرت حلیم ګل صاحب او د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله متعلق یو واقعه عالمان ذکر کوي د حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحم الله متعلق هم ذکر کوي
او حلیم ګل صاحب د حضرت کاکا صاحب زوی راغلی او د هغه متعلق هم ذکر کوي چې حلیم ګل بابا راغی او خلکو ته په منبر باندې کېناست او تقریر یې شروع کړ. نو واعظان خو ډېر عجیبه عجیبه تقریرونه کوي که نه، داسې غورځېږي را غورځېږي په دې تقریرونو کې، لاسونه پکې اوچتوي، یو قسمه فن یې نن سبا د خطابت نه جوړ کړی، خو په چا باندې ټکې اثر ونه کړ. اثر یې چې کله ونه کړ نو هغه دننه شو حلیم ګل بابا ورته وایي څنګه چلوي صاحب تقریر خو مې ډېر زیات وکړو خو په چا اثر ونه کړ. بیداري شو وي بچیو یو بیته راځه زه ورځم چې ګورم چې څه قیصه راغلې ده. کله ناکله ګورې چې دا مقتدیان بې اودسې مونږ مولیانو باندې اثر کوي. ګورې دفتر ته نه لګ حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په مانځه کې خطا شو. په مانځه کې چې خطا شو نو د خلکو ته سلام نه پس وایي اودس یې سمې کوئ. ستاسو په دې اودسو کې چې فرق راشي نو دا په امام باندې اثر غورځوي. ګورئ دا په امام څه غورځوي؟ اثر غورځوي. نو تاسو چې کله دا نیمه خپه مینځلې وي او نیمه خپه نه مینځلې او بې اودسه کله ناکله یا په قص باندې بولیا ته بې اودسه کښېنئ د دې لپاره چې لکه بس اوس په اودس کومه ګورم اودس مې ماتېږي او نه ماتېږي او ماتېږي او نه ماتېږي زین خان ته کښېنه دوی به کوي. نو چې کله انسان بې اودسه وي د بې اودسۍ د وجې نه کله ناکله وایي زه ورځم چې دا څه چل شوی دی. چې کله را دننوت زرین خان ورور چې کله را دننوت په منبر باندې کښېناست او دوه ټکي وویل یاره حلیم ګل راغلی او وایي چې اثر نه دی شوی، ما ډوډۍ خوړه یا ما انډه وخوړله یا ما خوراک وکړو ورووتم. چې څنګه ده وایي چې خوراک مې وکړو ورووتم او کېناستم تقریر مې شروع کړو خلک په ژړا شو. حلیم ګل صاحب یا د شیخ عبدالقادر جیلاني رحم الله دا زوی راغی هغې ته وایي ما څونه ښکلي مقفا او مسجع تقریر کړی و. مولیان ورته څه وایي؟ تقریر. تبلیغیان ورته بیان وایي. وایي ما څنګه ښکلي تقریر کړی و، تا ساده یو دوه خبرې وکړې خلکه په ژړا سر شو زما په تقریر. وایي تا د خولې نه کړې وې او ما د زړه نه کړې. تا د څه نه کړې وې؟ د خولې نه. او ما پیر صاحب د څه نه کړې وې؟ د زړه نه. د حضرت سراج الحق صاحب مبارک په تقریر کې دا کار و چې هغه به د زړه نه خبرې کولې. دا ته سمې خبرې کوم. د هغه په تقریر کې چې به ناست وئ ته به پوهېدې چې څه اثر د الله نه طرف زما پر قلب باندې را روان دا د زړه نه. نو د زړه نه چې خبرې وي نو هغه الله تعالی بیا اثرناکې جوړوي. نو خیر الکلام ما قل ودل، بهترین خبرې هغه دي پیر صاحب چې هغه لږې وي خو په خپل کلام او په خپل مقصد باندې دلالت پکې ډېر راشي. او درېیمه خبره مې دا وکړه چې عمل په هغې باندې یا د مقتدیانو کې یاره چې په څلورو مسلو د نیکو کې فضیلتونو کې په یو باندې حال تاسو عمل وکړو انشاءالله دا به زما هم ثواب کېږي او ستاسو به هم ثواب کېږي. یا الله پاکه مشکلات ختم کړي. یا الله زموږ ملګرو ته د هر قسم مشکلاتو نه تکلیف ورکړي. یا الله تعالی دوستان یاران ملګري دوستان خلفا مریدان د دې ځای زموږ محبین د دې مدرسې خدمت کوونکي دلته راتلونکي هر قسمه ملګري چې یا الله د هر قسمه مصیبتونو نه په امان کې اوسه لاس یې کولو کې. یا الله تعالی د تنګ لاس نه زموږ ټول ملګري دوستان په امان کې. یا الله د تنګ لاس نه زموږ ټول ملګري دوستان په امان کې. بندیشونه ختم کړي رب کریمه. که بندیشونه وي هغه ختم کړي، که کاروبارونه ولاړ یا الله هغه ختم کړي، که کاروبارونو کې نقصان وي رب کریم هغه نقصان په ګټه باندې بدل کړي. یا الله تعالی که کاروبارونو کې زموږ د ملګرو دوستان نقصان وي یا الله د پیر صاحب مبارک په کاروبار کې خیر و برکت واچوي. خو څه کاروبار کوه د چرګ هانډې خرڅوه خو څه کاروبار کوه ښه ځه الله پاک دې سره زموږ بندیشونو نه په امان کې اوسه. وصلی الله علی خیر خلقه محمد.